دا الله رب العزت په توفیق سره د سورة البقره شپږ اتیا نمبر آیت پورې خبره شوې وه او په دې اخرني آیتونو کې د یهودو نافرمانیانې کوتاهیانې او هغه خلاف ورزیانې بیانېدې چې کومه خلاف ورزي هغوی د الله د احکاماتو د تورات او د الله د دین او د آسماني کتابونو کړي ده په هغې کې د هغوی اته نافرمانیانې بیان شوي وي اوس نهمه بیانېږي په اووه اتیا نمبر آیت کې او هغه دا چې دا یهود چې دي دوی قاتلان د انبیاو دي قاتلان د الله د رسولانو دي او بله دا چې د الله رسولان یې دروغجن ګڼلي دي دې آیت کې دا مخالفت د دوی بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب او يقينا من ورکړو موسى عليه السلام ته کتاب وقفينا من بعده بالرسل او را لګلیو من پاغه پسې ډېر پیغمبران وآتينا عيسى ابن مريم البينات او من ورکړیو عیسی زوی د مریم علیهم السلام تخکارا دلیلنا وأيدناه بروح القدس او کلکړو من هغه په روح پاک سره یا مرسته کړي و من داغه په روح پاک سره دا بعض آیتونه واضح دي بس مختصر خبره به دې مبارکې کوو الله اوس د یهودو بل مخالفت ذکر کوي چې دوی د الله انبیا دروغجن ګڼلي دي او وجلي دي نو وایي چې ولقد آتینا موسی الکتاب من موسی علیه السلام ته کتاب ورکړه کتاب مراد دلته تورات وقفینا من بعده بالرسل او بیا په هغه پسې موږ پرله پسې ډېر رسولان الله وی رالیږلي دي د وضاحت دپاره د دین د بیانولو دپاره دا سلسله د انبیاو الله په هغوی کې نه ده ختمه کړې لکه سورة المؤمنون کې به راشي الله وی ثم ارسلنا رسولنا تترا پرله پسې بیا ما انبیا رالیږلي دي په بني اسرائیلو کې د دې دپاره چې د دوی نه دا خبره نه هېرېږي داسې هم شوي دي په بني اسرائیلو کې او دا صرف دوی کې شوي دي چې په یو وخت کې به دوه درې انبیا وو داسې هم شوي دي په یو وخت کې دوه درې انبیا هغه په دوی کې راغلي دي د دې دپاره چې دوی نه خبره نه هېرېږي نو الله خو دوی سره زیاتی خو نه دی کړی بلکې الله خو په احسانات کړي دي لکه اوس زموږ امت ته وګوره رسول صلی الله علیه وسلم پسې بل رسول بیا نشته دغه کار بیا علماو ته د دې امت حواله شوی دی چې هغوی به هغه خبره بیانوي کومه خبره چې الله او د الله رسول بیانه کړې په بني اسرائیلو کې هر وخت کې به انبیا وو هغوی به دا کار کوو ثم ارسلنا رسولنا تترا ډېر انبیا الله په دوی کې رالیږلي لکه بعضو علماوې نومونه هم ذکر کړي دي یو اشمویل او شعیا او ارمیا داود علیه السلام سليمان عليه السلام حزقیل منشائیل عیسی علیه السلام هغه په دوی کې الیاس الیسع یونس زکریا یحیی علیهم السلام دا یو څو اسې په طور مثال ما ذکر کړو دا الله ټول په دوی کې رالیږلي وقفینا من بعده بالرسل نو دا خو د الله احسان دی د دوی سره بني اسرائیلو کې بیا د انبیاو سلسله هغه ختمه شوي په عیسی علیه السلام باندې ده وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړي و موږ عیسی چې زوی د مریمو البینات ښکاره دلایل په اصل کې البینات ښکاره کوونکي خبرې په دې کې دنه دوه خبرې راځي البینات
ښکاره دلایل چې هغه په وحي کې بیانېږي. نو الله عیسی علیه السلام ته وحي ورکړی و، انجیل یې وله ورکړی، او البینات معجزو ته هم ویلی کېږي، کوي معجزې چې الله انبیاو له او رسولانو له ورکوي. نو دا دواړه د هغه سره وو، الله وله معجزې هم ورکړې او الله وله وحي هم ورکړی و. عیسی علیه السلام زوی د مریم. عیسی په اصل کې د دې معنی د السید سردار ته ویلی کېږي، یا المبارک برکتي انسان ته عیسی ویلی کېږي. او عیسی علیه السلام دا خبره خو واضح ده چې هغه بغیر د پلار نه الله رب العزت پیدا کړی، ځکه نسبت د هغه مور ته کېږي په قرآن کریم کې په حدیثونو کې. او د مور نوم یې مریم و، او دا اصل کې عبراني نوم دی، عربي ژبې نه دا عبراني دی مریم، چې دا لور د عمران و. هغه قصه به راشي انشاءالله په سورة العمران کې. او دا هم د یهودا په نسب کې راځي، یهودا چې کوم د یعقوب علیه السلام مشر زوی. نو ځکه نسبت د مور ته کېږي، پلار یې نشته، او نسبت اصل کې هغه پلار ته کېږي، مور ته نه کېږي. بعض عوام دا خبره کوي وی په آخرت کې به چې دی نسبتونه د ټولو خلکو میاندو ته کېږي. نو دا خبره بې دلیله ده. نسبت په دنیا او په آخرت کې د بچي هغه پلار ته کېږي. نسبت مور ته کول دا غلطه طریقه ده یا غلطه خبره ده، بل د اصل خلاف ورزي کول دي. دا بچی چې دی که نه، دا ګوره د پلار بچی دی، اصل کې اصل دا د پلار بچی دی. الله قرآن کریم کوي رابشي د سوره بقره کې د پلار خبره کوي، نو تعبیر څنګه کوي؟ وی هغه کس د چا دپاره چې بچی پیدا کړی شوی دی، وعلى المولود له، د دلیل دی په دې باندې چې دا بچی اصل کې د پلار دی، نسب هم پلار پسې ځي، وین هم پلار پسې ځي. د دې نسبت مور ته نه کېږي، او مور ته که نسبتونه شروع شو نو نسبونه او قومونه به ټول دړي وړي شي. نو ځکه د الله په هر کار کې حکمت دی. دنیا او آخرت کې نسبت د انسان هغه پلار ته کېږي، خو دلته د عیسی علیه السلام نسبت مور ته په دې کېږي ځکه چې د هغه پلار نشتی. نو عیسی علیه السلام له الله وحي ورکړی و. ورسره دا خبره یاده کړئ، دا څومره انبیا چې یو بني اسرائیلو کې راغلي دي که نه، نو دوی اکثر دغه شریعت بیانو کوم چې د موسی علیه السلام، هغه تورات به بیانو. عیسی علیه السلام باندې بیا الله رب العزت انجیل نازل کو. انجیل کې هم هغه مسلې کومې چې تورات کې وي، صرف یو څو مسلې پکې الله منسوخ کړي چې هغه تورات کې وي انجیل کې منسوخ شوي. لکه بعض سختیانې الله په هغوی جوړې کړې وي د هغوی د ګناهونو د لاسه، هغه سختیانې ته الله لرې کړي په انجیل کې. لکه سورة العمران کې به راشي عیسی علیه السلام وي ولأحل لکم بعض الذي حرم علیکم، او چې حلال کم په تاسو باندې بعض هغه څه چې الله د باندې حرام کړي دي، نو هغه حرام په تورات کې، او حرام کړی شوي د دوی د ګناهونو د لاسه دي. دا تفصیل به هم راشي. الله وی وأیدناه بروح القدس، او موږ مرسته کړې وه د عیسی علیه السلام په روح پاک سره. القدس پاک ته وی او روح ته وی. نو مضبوطه خبره واضح هغه دا ده چې دې نه مراد هغه جبریل علیه السلام دی. او دا خبره الله سوره مائده کې هم کړې ده، اذ ایدتک بروح القدس، وی کله چې ما ستا مرسته وکړه په روح القدس سره. او قرآن کې الله پیغمبر ته وی سورة الشعراء کې نزل به الروح الامین، دا قرآن راوړی دی روح الامین، هغه امانتګر روح. او حدیث کې دې سره راځي، امام بخاری راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم اید حسان بروح القدس. حسان ابن ثابت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعرو، هغه په شاعرۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوله او د دین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله د ده مرسته وکړه په جبریل علیه السلام سره. نو د دین هم دا واضح شو چې روح القدس هغه جبریل علیه السلام دی.
روح ورته ولې وایي ځکه چې دی هغه خبرې د اسمانونه راوړي چې په هغې کې روح او ژوند دی. القدس پاک خبرې هم پاکې راوړي او دی هم پاک دی. بعضو علما ویلي وي د روح القدس نه مراد انجیل دی چې الله وایي موږ د ده مرسته وکړه په انجیل لیږلو سره. نو انجیل ته روح وویلی شو ولې ځکه چې وحي د وحي کې ژوند پروت دی، روح پکې ده. او القدس پاک خو نه واضح دغه دی چې دې نه مراد څوک دی؟ هغه جبریل علیه السلام. دا دومره پیغمبران الله لیږلي دي، اوس دوی څه چل کړی دی دا واوره. افکلما جاءکم رسول، آیا بس هر کله چې براوړو تاسو ته یو رسول بما لا تهوى انفسکم، هغه څه چې نه به خوښوو زړونو ستاسو یا نفسونو ستاسو، استکبرتم تاسو به لوی وکړه، ففریقا کذبتم، نو یو ډله د پیغمبرانو تاسو دروغجنه کړه، وفریقا تقتلون، او بله ډله تاسو وجنئ. که پیغمبرانو به داسې څه خبره راوړه چې هغه به د دوی خواهشاتو خوښوله بیا خو به یې منله، خو چې کله به داسې څه رالو بما لا تهوى انفسکم چې هغه به ستاسو خواهشاتو الله وایي نه خوښوله او ستاسو نفسونو، تکبر به مو وکړو، لوی به مو وکړه. و دې ځای کې دوه خبرې یادې کوي. یوه دینداري ایمان هغه دې ته وایي او بندګي د الله چې ته به خواهشات د دین تابع کې، دین به د خواهشاتو نه تابع کې. تا ته به ستا خواهشات ستا نفس ډېر څه وایي خو ته به هغه نه منې او د دین به منې، الا دا چې دین او ستا خواهشات برابر شي، جدا خبره. دویمه مسله دلته دا راووته، وایي تکبر به تاسو وکړو. نو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي تکبر خلکو ته سپک کتلو ته وایي او حق له دیکه ورکولو ته وایي. تکبر دې ته وایي. تکبر وایي دې ته نه وایي چې یو سړی ښایسته جامې اچوي یا ښایسته پیزارې په خپو کړي دي یا خوشبو استعمالوي. تکبر دې ته نه وایي. زموږ د بعضو عوامو تکبر دغې ته وایي. نه تکبر دوو خبرو ته وایي. خلک سپک ګڼل او حق له دیکه ورکول. دیکه حق له ورکول څنګه وي؟ زورونه پکې ګزاري نه منل. دې ځکه الله وایي تاسو تکبر به وکړو، یعنی کم حق چې انبیاو راوړی دی هغه به تاسو نه منئ. نتیجه به د هغې دا راووته چې یوه ډله د انبیاو تاسو دروغجنه کړې ده او بله ډله تاسو وجلې ده. دا دوی غټ صفت دی د یهودو دې بدبختو. انبیا هغه دوی وجلې دي. لکه ډله چې دوی کومه دروغجنه کړې ده، عیسی علیه السلام، محمد صلی الله علیه وسلم، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، دا یې دروغجن کړي دي. داسې مثال کمی چې وجلي دي یحیی، زکریا علیهم السلام او بعض نور ما بلو ذکر کړي. تر دې چې ګوره د دوی د وجلو د کوشش په هغه ځای کې نه دی ختم شوی، زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو کوشش هم کړی او دې ځای کې ګوره چې کله سړی په قرآن پوه شي نو دې کې ډېر باریک خبرې دي. الله وایي ففریقا کذبتم، یوه ډله تاسو دروغجنه وګڼله. او درته زه یو نصیحت وکړم چې کله هم زه قرآن وایم که نه آیت نو دې آیت ته ګورئ. فایده دا چې یو خو په خبره پوهېږي، بله دا که سبا له چېرته دغه ځای لولي نو بیا به دې ذهن ته خبر راځي. درېیمه دا که چېرته څه تلفظ کې د غلطي د ډېر احترام سره وایم داسې نه خفه شي پې تاسو له خو به ښه درځي، خو که چېرته ټکي نیم کې د غلطي وي نو هغه به څه شي، هغه به صحیح شي او غلطیانې به ستاسو نه وي، بې ادبي معاف. خو داسې زما یو نصیحت دی، خیرخواهي ده چې څومره سړی قرآن ته ګوري دومره د اصلاح د غلطیانو کېږي. بل قرآن ته کته عبادت دی، الله پې اجر ورکوي. موبایل ته چې موږ کینو څومره یې ګورو، نو دې قرآن ته چې ګورو قرآن د سره لاس کښي نو په قرآن به ډېر ښه پوه شي، الله به در اجر هم درکړي او غلطیانې به دې اصلاح شي. ففریقا کذبتم، الله وایي یو ډله تاسو دروغجنه کړه، یعنې هغه تاسو مخکې دروغجنه کړې. وفریقا تقتلون، او یو ډله تاسو وجنئ. داسې ورته ونه وایي چې قتلتم، یو تاسو وجلې ده پوښه،
نو یو وجه نه یعنی اوس هم تاسو کې دا صفت پروت دی صرف خبره د ماضي نه ده ستاسو اوس هم دا حال دی او دلیل په هغې دا دی چې دوی د رسول الله وسلم د وجلو کوشش هم څو پیرې کړی ده او په خپل ځای کې به د هغې تذکره راشي